بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله ګرانو کتونکو موږ به په دې ویډیو کې د دې په اړه خبرې کوو چې هوټل کې به کمره څنګه نیسي، خوراک به څنګه غواړي. د دې په متعلق خبرې به وي. اوس درس شروع کوو. ان د هوټل په هوټل کې Mr. Manager, I am staying here for about 10 days. What will be the rent of this single room for 10 days? مدیر صاحب، زه تقریبا 10 ورځې دلته پاتې کېږم. د دغه یو کسیز اتاق د 10 ورځو څومره کرایه ده؟ Rent is 20 tuman a day, but if somebody stays for more than a week, we give 10% discount. د اتاق کرایه 20 تومنه ده د ورځې، مګر که یو کس د یوې جمعې نه زیات پاتې کېږي نو هغه ته 10% رعایت دی. How much will food cost? د خوراک بیه څو ده؟ Breakfast 4 tomans, lunch 10 tomans, dinner 12 tomans. It will cost 26 تومن in all. د سهار خوراک 4 تومنه، د غرمې ډوډۍ 10 تومنه او د شپې ډوډۍ 12 تومنه، ټول 26 تومنه کېږي.